الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وذكر منها حقوق الوالدين متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد صدق رسوله النبي الكريم. دی مبارک آیاتو کې د سوره اسراء یا سوره بني اسرائیل 23 او 40 نمبر آیاتونه دي ستاسو مخ ته تلاوت شو. دې کې داسې یو جامع بیان د یو مؤمن او مسلمان دپاره دې مبارکو آیاتو کې الله پاک خپل حقوق پر بندگانو او د بندگانو حقوق پر بندگانو دا دواړه بیانوي او د دې دواړو د خیال ساتل پکار دي. او د دې دواړو حقونو ادا کول د یو مؤمن مسلمان دپاره فریضه ده. دې مبارکو آیاتو کې اول وار الله پاک وایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقضى حکم کړی ده ربک رب ستا و نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي ان دا حکم یې کړی ده چې لا تعبدو تاسې به عبادت نه کوئ الا ایاهو مګر خاص د الله عبادت به کوئ. عبادت کول د الله حق ده. که یو سړی د بل چا عبادت وکړي نو دا یې د الله حق بل چا ته ورکوي. چې یو څوک د یو کمزوري چا حق بل چا ته ورکوي هغه دا نسي برداشتولی، هغه د خپل حق مطالبه کوي. الله پاک عظیم ذات ده، الله پاک قادر ذات ده، الله پاک زورور ذات ده. الله پاک بالکل دا نه خوښوي نه په دې راضي کېږي چې د الله حق سړی بل چا ته ورکړي. عبادت کول د الله حق ده. البته
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. د عبادت لفظ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه رئیس المفسرین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کاکا زوی هغه وایي چې چیرې په قرآن کریم کې لفظ د عبادت راځي هغه په معنا د توحید ده. نو بنا پر دغه تفسیر د آیات کریمه ترجمه داسې کیږي چې وقضا حکم کړی د ربک رب ستا ای پیغمبره ان دا حکم یې کړی د لا تعبدو یعنی لا توحدو الا ایاه، تاسې به واحد نه بولئ مگر یوازې الله. توحید به الله ته ثابتوي، توحید د الله حق ده. که دې الله ته توحید ثابت کړي د الله حق دې ادا کړي. که دې د الله په توحید کې بل څوک ورګډ کړي د الله حق دې ضایع کړي. او البته حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه نقل ده حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خاصو شاګردانو کې ده او دا داسې یو صحابي ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بعضو اسرارو د ساتلو شخصیت. داسې اسرار چې نبی علیه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضی الله عنه ته ویلي دي، نبی علیه الصلاة والسلام دا نه خوښوله چې په دې اسرارو بل څوک خبر شي. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه وایي چې زه یې وخت له نبی علیه الصلاة والسلام سره پر یو دابه باندې سپور وم، یو خواته روان. نو زما و د نبی علیه الصلاة والسلام په مابین کې فاصله چې وه هغه یو دا د کتې کتب ورته وایي د اوښ د کتې په مابین کې کوچیان یو لرګی ورکوي دا ته کتب وایي. نو پر ده چې بیا دوه کسان پر دا کته سپریږي، یو د دې لرګي یوې خواته یو بلې خواته. نو دی وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مخ ته سپور و، زه له شا پسې سپور وم، زما او د ده په مابین کې دا یو لرګی فاصله وه. ډېر سره نږدې و، هم سره یوازې. یوازې طبیعي مسله دا ده چې د سړي د خپل ملګري خبرې ته ډېره توجه وي، خو بل څوک نه وي. وایي نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وویل چې یا معاذ، وایي ما ورته وویل چې لبیک یا رسول الله وسعدیک. د دې کلمو ترجمه دا ده چې یعنې زه ستا خدمت ته حاضر یم، چې څه فرمایې هغه ته حاضر یم. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام غږ نه وکړي، ساکت شئ. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقصد دا و چې ما ښه متوجه کړي خبرې ته. وایي نو ما ته سودا راولوېده چې نبی علیه الصلاة والسلام به ما ته څه وایي. تر یو ځایه چې ولاړو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وایي چې یا معاذ، ما ورته ویل چې لبیک یا رسول الله وسعدیک. وایي نبی علیه الصلاة والسلام بیا ساکت شو، راجع نه وکړي. زما توجه او د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرې خواته اراده دا نورم زیات شو چې څه به وایي. شوق راته پیدا شو. وایي تر یو ځایه چې ولاړو نبی علیه الصلاة والسلام بیا ما ته ویل چې یا معاذ، وایي ما ورته ویل چې لبیک یا رسول الله وسعدیک. وایي په درېیم وار کې ده ما ته وویل چې اتعلم ما حق الله علی العباد. ما ته ویل ای معاذ،
ته پوهې د الله حق پر بندگانو څه شی دی؟ وایي ما په جواب کې ورته وویل چې الله ورسوله عالم، الله او د الله رسول به عالمان یې، موږ څه پوهېږو. وایي ده راته وویل چې حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. وایي ما ته وویل چې د الله حق پر بندگانو دا ده چې دی الله واحد وبولي او له الله سره هیڅوک شریک نه کړي. دا د الله حق ده چې کله تا عقیده داسې جوړه کړه چې هغه الله ته سره څنګه توحید مناسب ده پر هغه دې عقیده وکړه، تا د الله حق ادا کړي. نور مسائل بیا له دې مسلې سره په خپله راځي. البته دا یو مستقل بحث غواړي چې اوس پر دغه خبره باندې موږ تقریر کوو چې څنګه د الله د توحید عقیده زړه کې راسي، بیا نورې خبرې په خپله راځي. دا به انشاءالله په آینده کې وخت وضاحت ورکړو. خو به هر حال حدیث صحیح بخاری مسلم بلکې ټولو کتابو د حدیثو نقل کړی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ته وایي چې ای معاذ د الله حق پر بندگانو دا ده چې الله واحد وبولي او شریک نه ورسره نشي هیڅ. نو بیا یو ساعت نبی علیه الصلاة والسلام ساکت و. وروسته بیا راته وویل چې یا معاذ، ما ورته وویل چې لبیک یا رسول الله وسعدیک. بیا ورته وویل اتعرفوا ما حق العباد علی الله. نو اوس که یو بنده را ولاړ سي د الله حق د توحید په عقیدې سره ادا کړي، نو بیا د بندګانو حق پر الله څه شی سي؟ وای ما ورته وویل چې ای د الله پیغمبر الله او د الله رسول به خبر وای ده راته وویل چې بیا د بنده حق پر الله دا ده چې الله به نه په عذاب وي، الله به مشکل نه ورته پیښوي، الله به تکلیف نه ورکوي، الله به دوزخ نه پویني، الله به جنت ته داخلوي. نو د دې آیات کریمه د دې مختصر عبارت او د حدیث مبارک له تشریح څخه دا خبره معلومیږي چې الله پاک پر موږ باندې حق لري د دې خبرې چې موږ الله ته د توحید عقیده وساتو. الله په ذات کې، الله په صفاتو کې، الله په افعالو کې داسې واحد وبولو لکه څنګه چې الله ته توحید ثابت، څوک ورسره شریک نه ونیسو. نو د الله حق ادا سي، د الله حق چې ادا شي، الله داسې ذات ده چې بیا چاته مشکل نه پیښوي، چاته تکلیف نه رسي. دا د الله حق. او په دې پسې الله پاک حقوق العباد یو په بل مابین کې بیان کړي دي. دویمه جمله الله دا ویلې ده چې وبالوالدین احسانا. دویمه مسله دا ده چې کله د الله حق ادا سو، الله خو خالق حقیقي ده، الله مالک حقیقي ده، الله مربي حقیقي ده، الله رازق حقیقي ده، الله مهربان ذات ده، الله د عظمت خاوند ده، الله د احساناتو خاوند ده. اول وار په کار دا ده چې د الله حق ادا شي. بیا نو په دویم نمبر کې هغه څوک چې ستا مربي مجازي جوړ سوی ده چې هغه مور و پلار دي. دویمه مرتبه کې حق د مور و پلار ده. وبالوالدین احسانا. الله حکم پر کړی ده په دې سره چې له مور و پلار سره به نیکي کوي. انسانانو کې داسې څوک خو نه پیدا کیږي چې مور و پلار نه لري. انسانان له مور و له پلاره پیدا کیږي، او اکثر خلک داسې وي چې یا مور و پلار دواړه، یا مور یا پلار، دا ته ډېره وخت ورسره پاتې چې څو دی مکلف سي،
څو دی د الله احکام درته متوجي سي، څو دی په بدو کارو په ښو کارو پوه سي، نو هلته بیا دته دغه یوه وظیفه متوجي کېږي چې دی به له مور او له پلار سره نیکي کوي. او دا داسې یو امتحان ده چې ډېر خلک دې کې راغلي دي. دا داسې یو تباهي ده چې ډېر خلک ورسره مخامخ دي، دې باندې پوهېږي نه. الله پاک چې کله د الله د توحید عقیده دې خپله کړه، دستي دغه حکم تا ته متوجه ده چې وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره به نیکي کوي. د مور و د پلار د نیکۍ په رابطه د آیات کریمه کې 5 جملې الله پاک مستعملې کړي دي. د ده دپاره چې دا سړی وپېژني چې له مور و پلار سره نیکي څه ته ویل کېږي. نو دلته اوله جمله خو دا ده: اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. که چیرې داسې پیښه سوه چې دا ستا مور و پلار ستا په زندگی کې یا یو له دی یا دواړه د مصر سن حالت ته ورسېدو، مور سپین سرې سوه، پلار سپین ږیری سو، دا خو طبیعي مسله ده چې مور ځوانه وي پر لور مور حاکمه وي، چې پلار ځوان یې پر زوی پلار حاکم وي، زوی محکوم وي. پلار ورته وایي چې ها وکه دا وکه کې نه که یې تادیدوم دې داسې دې کوم هسې دې کوم. خو کله چې مور سپین سرې سوه، مور محکومه سي، لور حاکمه سي، زوی حاکم سي. چې پلار سپین ږیری سي، پلار محکوم سي، زوی حاکم سي. په دغه وخت کې احتیاط پکار ده. دا یو داسې وخت ده چې دا د هر مکلف انسان، د نارینه و د ښځې، د پیغلې و د ځوان، د واده ښځې و د ځوان، دې ټولو ته دا مکلفیت متوجه ده چې د مور او د پلار چې حق په کم انداز کې وي، هغه حق په هغه انداز کې ادا کړي. اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اول مسله خو دا ده که چیرې سپین سرې مور سپین ږیری پلار ستا سره وو، نو د دوی په مخ کې اف مه وایه. د اف څه معنا ده؟ یعنې کله کله پلار درته ووایي چې ورسه زویه دا کار وکړه، یا مور درته ووایي چې دا کار وکړه، بیا هم ستا خو اراده یي هغه کار کوې، پرېږدې یې نه، خو په دې خپل طبیعت کې ناخوښي ښکاره کړې. داسې په خیاله مور و پلار ته ورکړي چې دا کار پر ما تکلیف سو. یو سړی بل ته ووایي چې هلکه دا شی خو راواخه، دی یا شی خو رااخلي، خو ځان سره کش کې ویې غځوي، اف اوس به بیا دا کار کوم. دغه قدر به هم نه وایي. ولې؟ ته چې کوچنی وې، له مخه د دې مجلس حیا، د مسجد حیا، انسان کمزوری ده، بیا په کوچنیو کې خو بیخي تا به ځای خراب کړی و. دا مور و پلار په ناخوښي دا مور داسې طبیعت کې کراهت نه ښکاره چې اوس خو یې بیا ځای خراب کړی ده، بیا به زه خراب پاکوم. مور به په ډېر محبت باندې دا ستا ځای صفا کوي، مور به په ډېر محبت باندې دا ستا جامه صفا کړي، مور به په ډېر محبت باندې چې څه و هغه به تا ته درکړي، پلار به په ډېر محبت باندې ته په غېږ پورې ورټینګ کړې، ته به خیره نه هم وې، ککړ به هم وې، لاس به دې هم خراب و، سره بلکل به د بل انسان خوا درسه ګرځېده. د پلار کرایت نه و، په ډېر محبت پې په سینه پورې ونیوي. نو اوس خو بیا ستا وخت ده، ته ولې محبت اظهار نه کوې چې د کراهیت اظهار کوې؟ فلا تقل لهما اف. ګورئ مسلمانانو، اکثر خلک خو داسې مور و پلار په کور کې لري، او الله اول د ځان حق بیان کړی ده، بیا د مور و پلار حق بیان کړی ده. او ولا تنهرهما، دویمه جمله دا ده ترټایمه. ترټل نو بیا دا دي
چې هغه یو خبر درته وکړي زویه دا کار دی وکړه پرېږده بابا ته لیونی یې مازغه دې خراب دي تل هغه د اووم قرن کیسې غواړي اوس نوې دنیا ده د ساینس دور ده د کمپیوټر دور ده ستا له هغه کیسې په مخ خوشکه ورته وکړي مېلمانه دې راوستلي انډیوالان بابا ته به کور ته تللی وي بابا په دې پوه سي ته په راشرمېږي بابا کور ته پسې واخلي نو ولا تنهرهما ترټه مه که مور خبره درته وکړه پرېږده ته په کور کې ناسته یې ته په څه شي خبره یې که پلار خو پرېږده مازغه دې خراب دي ته په څه شي دا مه کوه په ډېر محبت ورته ووایه که یو خبره وه د هغه قناعت ورکړه چې دا کار خو لکه دا ته چې وایه دغه خو دا صحیح ده خو لیکن دا ته چې یې که یې پر دغه طرز چې زه دا کار وکم دغه مشکل ځینې پیښېږي نور نو ستا خوښه ده که واوې کوه به کوم کوه قناعت ورکړه تسلي ورکړه خوشحاله یې کړه ولا تنهرهما درېیمه جمله دا ده وقل لهما قولا کریما نیکې نیکې خبرې ورته کوه هغه خبرې در په یاده وه چې ته کوشنی وې تا به غلط کار وکړي دی به نیکې نیکې خبرې زویه دا کار غلط ته دا مه کوه بیا ته خوږېږې بیا ته وږی کېږې بیا ته داسې کېږې دا یې نه درته چې دا کار مه کوه وقل لهما قولا کریما نیکې نیکې خبرې ورته کوه چې پلار جان دا کار خو به زه داسې وکم خو که زه چیرې دا کار دی وکم دا نقصان پکښې پیښېږي نور نو ستا خوښه ده که ته واوې که زه دې په مشکل اخته سم زه دې په تکلیف اخته سم خو ستا خوا زه نه بدم وقل لهما قولا کریما هغه د ده خبرې در په یاد که د پلار خبرې د مور خبرې